د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبو په اړه تازه خبر او غوښتنه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. جاوید اپریدی وایي افغان کرکټ بورډ دې لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې پاکستان کې دې ولوبیږي. د پېښور زلمیو لوبډلې څښتن جاوید اپریدي ویلي د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لوبغالو کې لوبې ترسره کړي. اپریدي د بي بي سي سره په مرکه کې وویل ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو د سیاست سره یې بیل کړو. د نوموړي په وینا موږ د افغانستان د کرکټ بورډ پخواني رئیس عاطف مشل سره هوکړې ته رسیدلي وو او دا یې ډاډ راکړی وو چې پاکستان ته به خپله لوبډله لیږي. اوس هم په همدې هڅه کې یو. اپریدی وایي اوس په پاکستان کې هیڅ امنیتي ستونزه نشته. د نړۍ قوي لوبډلو ژمنه کړې چې په پاکستان کې به لوبې کوي او نابتو لوبغاړي هم په پاکستان سوپر لیګ ته چې دا ځل په پاکستان کې دننه ترسره کیږي راځي. د جاوید اپریدي په وینا ما په خپله او پاکستان د افغانستان د کرکټ بورډ سره مرسته وکړه چې د ټیسټ کرکټ اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د سریلانکا او بنګلادیش بورډونو نه وه خوښه خو موږ ورباندې مثبته رایه استعمال کړه. نوموړی دا هم وایي چې موږ دې ته چمتو یو چې په پاکستان کې افغان لوبډلې ته لوبغالي او اکاډمۍ په واک کې ورکړو. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او که چیرې د افغانستان او پاکستان د لوبو په اړه نظر لرئ نو کمنټ کې راته نوشته کولی شئ. مننه.